امرالله سالي وایي د زابل شینکۍ ولسوالۍ څخه د افغان سرتیرو وتل یو راز دی. سلامونه، وخت بخیر. که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو له مال یا روبي سره دغه ویډیو تر پایه وګورئ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله سالي وایي د زابل د شینکۍ ولسوالۍ څخه د افغان سرتیرو وتل او په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک تر شا پرېښودل یو راز دی او ښه نه ده چې څوک پرې وپوهیږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق ماین نن وویل چې د دغه ولایت شینکۍ ولسوالۍ د ولایتي چارواکو په منځګړیتوب د جګړې پرته له ګڼ شمېر وسلو او د ملي اردو له مهماتو سره په لوی لاس طالبانو ته پرېښودل شوې ده. ښاغلي سالي په دې هکله پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، اړتیا نشته چې په راروانو حالاتو کې د بیان د ازادۍ په نوم عملیاتي رازونه افشا شي. د هغه په خبره که چیرته په دې هکله معلومات ورکړل شي ښایي د دولت مخالفې وسله والې ډلې ترې ګټه پورته کړي. نوموړی زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې هېواد له سختو حالاتو تېرېږي. په ورته وخت کې د ناپوهۍ او تورستي ډلې تلفات زموږ د ځواکونو په پرتله 3 چنده دي. د دښمن په پروپاګند باور مه کوئ. نن د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق ماین یو ویډیو خپره کړه چې پکې طالبان د سرتیرو له ټانګونو سره روان دي او ادعا یې وکړه چې په شینکۍ ولسوالۍ کې یو کنډک له درنو وسلو سره له مقاومت پرته طالبانو ته پرېښودل شوی او طالبانو افغان سرتیري تر ښار بدرګه کړي دي. دغو انځورونو او ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو توند غبرګونونه راپارولي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال د شینکۍ ولسوالۍ څخه د افغان سرتیرو وتل او په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو دغه کنډک تر شا پرېښودل چې وایي یو راز دی نه دی بربنډ کړی او همدا لامل دی چې د امرالله سالي څرګندونو د هغه بیان تر ادعا لا زیاتې اندېښنې په خلکو کې راپیدا کړي دي. بلې خوا د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې شینکۍ ولسوالۍ د کمپاین په نامه د یوې قرارګاه تر تصفیه کولو وروسته نیولې ده. نوموړی زیاتوي دغه ولسوالۍ اوس په بشپړه توګه د دوی په لاس کې ده او له یادې ولسوالۍ څخه سلګونه سپک او درانه او خورا ډېر مهمات هم لاسته ورغلي دي. خو د اتل قلو اردو د سریزوال جنرال عبدالمتین حسین خیل وایي چې خپل سرتیري په تکتیکي ډول ایستلي او په لازمي وخت کې به بیرته شینکۍ ولسوالۍ ته ځواکونه ورولېږي. تر بلې ویډیو په لاس سپارم. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب